سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. چې د وخت ارزښت باندې به شاګردان خپل پوهوي او همدارنګه مضمون په ارزښت باندې به یې پوهوي چې یو مضمون ورته وایي مخکې د هغه مضمون نه. دا په یقین سره زه درته وایم چې ډېر یو سخت مضمون وي خو مخکې له تدریس د هغه مضمون نه چې شاګردان د هغه مضمون په اهمیت باندې پوه کړی سي، شاګردان د هغه مضمون دپاره تشویق کړی شي، دا دومره اثر لري چې شاګرد بیا خپله درس زده کوي. بیا به د تا خوارۍ ډېرې کمې وي، شاګرد به خپله بیا خوارۍ کوي چې کله د مضمون په ارزښت باندې پوه سي. او بعضې وخت کې د مضمون سختوالی شاګرد کمزوری کوي. بعضې وخت کې استاد چې کله درس وایي دا د درس طریقه یې داسې سخته وي، تقریر سختوالی چې دا شاګرد کې څه نیمګړتیاوې را پیدا کوي. بعضې وخت کې داسې وي چې هغه محیط په ده باندې اثر کوي، کورنۍ محیط دا شاګرد څه کوي؟ کمزوری کوي. نو بعضې وخت کې داسې وي چې غباوت وي، ډېر زیات غبي وي، شاګرد کې کمزوري وي، هغې ته به استاد لارې چارې لټوي. بعضې وخت کې یو شاګرد ډېر ذهین وي، د ذهانت له وجې نه، د ذکاوت له وجې نه دی درس څه کوي؟ توجه نه ورته کوي، پاملرنه نه ورته کوي. دا هم د استاد مسؤلیت ده چې باید استاد دې ته وهڅوي خپل شاګردان چې په ښې طریقې سره، په احسنې طریقې سره دی څه وکوي؟ دی درس زده کړي او دی تعلیم حاصل وګرځوي. نو محترمو معلمینو ورونو، استادانو ورونو، یو خواهش دا کومه چې خپلو شاګردان داسې تربیت کوي، داسې یو اسلامي تربیه ورکوي چې په آینده کې دوی اسلامي امت ته، خصوصا اسلامي نظام ته، خصوصا د منګ خپل وطن ته خدمت وکړی سي. د خدمت جوګه وړ خلک څه وکړي؟ تاسې تولید کوي. دا د تاسې مسؤلیت ده، ځکه چې نن سبا د منګ ځوانان، د منګ محصلین دا له ډېرو زیاتو ننګونو سره مخ دي. نن سبا د اقتصاد له جنګ سره موږ مخ یو. نن سبا موږ او تاسې د فکري جنګ سره مخ یو. نن سبا موږ او تاسې د ټکنالوژي جنګ سره مخ یو. دا جنګ چې روان ده نن سبا چې موږ ګورو، دا د ټکنالوژي جنګ ده. څوک کامیابه دي؟ هغه خلک کامیابه دي چې موډرن اسلحې ولري او داسې وي چې نوي شیان ولري، ټکنالوژي ولري، هغه برلاسي وي. نن سبا دغه وړکی جنګ د توپکو دی ټانګ نه ده، جنګ ټول د ټکنالوژي ده. باید ځوانان د موږ او تاسې ټکنالوژي زده کړي، داسې ټکنالوژي زده کړي چې په خپله یخه د ایرکنډیشن کمره کې ناست وي او ډرون کنټرولوي له دغه افغانستان نه کفري ممالک پې باندې ولي. دا به څومره خوند کوي؟ دا یو فکر ده چې باید موږ او تاسې په ځوانانو کې را پیدا کړو. موږ ځوانان له ډېرو زیاتو ننګونو سره مخ دي. دا ځوانان به موږ او تاسې د دغه ننګونو نه را خلاصوو، دوی به تشویقوو، دوی به طرف د خدمت ته هڅوو چې خدمت وکوي، اسلامي نظام ته خدمت وکوي، خپل وطن ته خدمت وکوي، خپل ځان ته خدمت وکوي. دا به یو لویه خبره وي. ځکه ځوانان دي موږ او تاسې، ما مخکې درته ویلې چې دا د پردیو ښکار سوي دي، د میډیا جنګ روان ده. د میډیا له طرفه ځوانان د کفارو، د هغوی د غلامانو په تبلیغاتو باندې د موږ اکثره ناپوه ځوانان په دې باندې غولیږي. کله په اسلامي نظام پسې تبلیغات کیږي، کله د موږ او تاسې مشرانو پسې تبلیغات کیږي، کله په اسلام پسې تبلیغات کیږي، کله د موږ او تاسې مدرسې او منبر او محراب پسې تبلیغات کیږي، او ځوان په غیر لاشعوري طریقې باندې د هغوی ملاتړ کوي، د هغوی مرګرتیا کوي. دا ځوانان باید موږ له دې نه راوباسو، ځوان ته یو ښه سالم اسلامي فکر ورکړو، د اسلام جذبه په زړه کې ور واچو.
چې څنګه یې وکولی سي یو ځوان اسلام ته خدمت وکوي، څنګه دې موږ ځوانان وکولی سي چې اسلام ته خدمت وکوي. دا یو ډېره لویه خبره ده. دا مسؤلیت دا د تاسې مسؤلیت ده، دا د موږ تاسې ټولو مسؤلیت ګرځېږي. خو نن سبا چې موږ اسلامي امت کمزوری ده، فوزي صنعت کمزوری ده، قوت الدفاع کمزوری ده. ولې دا کمزوری ده؟ ولې موږ دومره د ضعف حالت کې یو؟ نړۍ خو تاسې وینئ چې یو وارې اراده چاته خرابه سوله، سبا سې راجګېږي هغه ښار یې ټول په بل مخ اړولی وي. څومره پرمختګ هغوی کړی. آیا د موږ ځوانان نشي کولی چې دفاع جوړه کړي د هغې دپاره؟ آیا ځوانان د موږ نشي کولی چې دا ټکنالوژي نور هم پرمختګ ورکړي؟ ټکنالوژي دوره د ټکنالوژي ده، زمانه د ټکنالوژي ده. او چې بیا د موږ او تاسې هغه ایمانی جذبه، ایمان ورسره یو ځای سي د دغه قوت سره، نو دا بیا بیل رنګ راوړي. بیا هیڅ د نړۍ هیڅ یو طاغوت بیا د مسلمه امت مخې ته نشي درېدلی. نو ځوانانو ته دا خواست کومه ډېر په عاجزي سره چې ځوانانو نور د غفلت له خوبه راپورته سئ، ځوانانو نور دغه د غفلت خوبونه پرېږدئ، نور دا عهد وکوئ، دا پیمان وکوئ له ځان سره چې موږ به اسلام ته، اسلامي نظام ته، خپلې خاورې ته خدمت کوو، مؤمنانو ته به خدمت کوو. مظلوم مؤمنان، هغه مظلوم مؤمنان چې هغه د کفارو د ظلم لاندې دي، د تسلط لاندې دي، د هغوی د ازادولو فکر وکوئ. نور باید غفلت نه را بیداره سو، غفلت خوب باید پرېږدو، نور ځانونه هوښیار کړو، له نړۍ سره باید ځان سیال کړو، نړیوالو سره باید ځان سیال کړو. نو الله رب ذوالجلال دې اول ما ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب وګرځوي. بیا تاسو ته الله رب ذوالجلال دې موږ ځوانان له دغه غفلت خوب نه را بیداره وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله